بیا دغه ناجایز طریقې سره دغه شهوت څخه پوره کوي. زنا هم ډیره بده ده، خو بیا دینه لوی ګناه لوی جرم هغه لیواتت دی، هم جنس پرستی دی، هغه نرینا سره زنا کول دی، شهوت پوره کول دی. چې دا دومره لوی ناروا ګناه دی چې د دې ولا سزا الله تعالی قرآن مجید کې اړو بیان کړي هم نه دی. چې الله د دې ولا سزا نه دی بیان کړي، چې دې ولا سزا څه شوی. بیا فقهای کرام مختلف اقوال دي. بعضی یې چې دې ته د زانی سړی ولا سزا ملاوي شي، اور بعض یہی چې دا د جیل کې بندي کړل شي. زمونږ امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې قاضي پورې دارو مدار دی، قاضي د سترګې وغړی چې دغه سړی ته کومه سزا مناسبه ده هغه سزا د ورته ورکی. اور بیا دوباره دی جرم وکړلو دوباره، نو بیا د دی ولا سزا امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې دا د قتل کړل شي، یا د پتنبچی توپک باندې وشتل شي لکه نن سبا دغه آلات دی، او یاد د غرن را گزار کړل شي، اور برنه د ور باندې کانو باران وکړل شي چې د ازمکه ترسیږي په کانو بي ولی صدا هلاک شي. او دغه سزا ځکه چې کم قوم کې دغه عمل و چې قوم لوط ته الله تعالی هغه هم بره اوچت کړل اور پزمکه باندې را اوشتلو، اور بیا ور باندې الله تعالی بره نه د کانو ولا باران وکړلو. اور بیا هغه باندې دغه سوال پیدا ویږي چې کله صدا جبرئیل علیه السلام دا بره اوچت کړو اور بیا پزمکه باندې را اوشتلو، نو زمکه ور باندې پاسه نه راغله. نو اوس دو باندې د کانو باران ضرورت څه شه دي، ځکه دا خو زمکه د لاندې راغلو، نو اوس کانو سره خو دوته تکلیف نه رسیږي او دا خو مړه هم شو. نو مفسرین فرمایي چې د دې جواب داده چې دو باندې الله تعالی غصه دومره رغلی و، غصه ور باندې الله دومره رغلی و چې دا مړه هم دی باندې بیا هم الله تعالی د کانو باران کړی دی. لکه څنګه یو سخت دښمن وي اور د هغه ول دښمن هم انتهایی څنګه دل وي چې کله د خپل دښمن مړ هم کی هغه د بعد بیا د دی ول مصلا کوي، بیا د دی ول پیزا کټ کی وګونه کټ کی ټوکړي کی کني دا خو مړ دی. اوس خو هغه ته تکلیف نه رسیږي، خو هغه ور باندې هغه غصه نه یخیږي چې زدي باندې غصه څنګه یا حکم. نو دا د الله غصه یا خول دی په هغه خلکو باندې ځکم دغه هم جنس پرستی کوي. نو به هر حال دا ډیره لویه ګناه ده، اور بیا دغه لیواتت دا ډیره لویه ګناه ده هر چا په باب کې، خو بیا ډیره لویه ګناه ده چې نن سبا عموما دا ملويږي مدرسو کې اور اندرنګ سکولونو کالجونو کې چې استاد خپل شاګرد سره دغه غلط افعال کوي. تاسو ته اکثر دغه خبرې رچی چې یاره پلانکی سکول کې دغه کار وشو، پلانکی مدرسې کې دغه کار وشو. نو دا انتهایی ناکاره عمل ځکه دی چې استاد اور شاګرد د دې ول رشتہ د پلار اور زوی په شان دي، اور داغه یو د تاول زوی هغه د تا نطفه نه پیدا و دی، دام د تاول زوی دی، اور شاګرد هغه د تاول زوی دی. او دغه شاګرد ول رشتہ دغه د تاول هغه نطفه زوی نه زیات دی، ځکه نطفه د یو ګندا شیز دی په کپړو باندې ولګي کپڑا د نجسه کی. او دغه شاګرد تاول بچی ګرځيږي دا د تاول د سینې اولاد دی. تخپل سینې نه دي ته علم ورتا کې، خپل سینې نه دي ته قرآن ورتا کې، اور بیا دغه بچی ته ست دغه نظر کوي. نو دا انتهایی او ناکار عمل دی. دی په باره کې استادانو ته چې هغه د سکول وی او که هغه د مدرسو وی او یا د هغه د زنانو مدرسو ولوي، نو دی په باره کې ډیر سوچ پکاره دی چې دغه شاګردان دا د تاول د بچیو په شانتی دي، دا د تاول اولاد دي. دی په باره کې به دغه غلط نظر نه اچي.